چې سپېمې ورله د اور په پاتې وسېدلې هغه سمدست بس د ملا ګریوان ته لاس واچولو ملا ویله ډېر سرکش حرامیان پیریان دي سړی کلک ونیسئ او په کټ کې مضبوط وکړو وخت شیخ صاحب مختصر دی نظم ویم دا خو زوړ نظم دی خو مورن نظم دی هغه صحیح دی وی چې غلام گردش د کوڅې مخې ته د کور دیوال ته ډډه وهلې وه پیتاوي ته یې ځان ګرموو په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځئ د ځان سره یې د روزګار دپاره سوچ شروع کړو خلکو پیسې په کروړونو باندې وګټلې چا هنرونو باندې چا کاروبارونو باندې چا په ډوک پوک باندې او چا په کمیشنو باندې چا په دمونو باندې او چا په تعویزونو باندې تا خو هم تعلیم کړی دی ښه تعلیم یافته سړی یې اتم دې پیل دی نو اووم خو دې پاس کړی که نه خو شپاړسم ته درته نښه کاله پاتې وو نو سبق خو سر ته رسېدلي وو خو لږ پاتې وو درې نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله او هغه ډاکټر سره هغه خو هم ښه قابل ډاکټر و په مریضانو به یې رنګ رنګ تجربې کولې په ایمرجنسي کې به یې ډراپ ورته سپېمه کې لګوو او د سر د خېټې درد له به یې د سر د درد ګولۍ ورکړلې وې به یو درد یا په سر او یا په خېټه باندې په دویانو درته خو هم پوره غوګوره سل دی په المارو کې دي ښو دي راغستې دي په هر څه پوه یې خو راشه ډاکټري شروع کړه غلام ګردشه په دې خلکو باندې مټ وګوره دا خو دنیا د څوک به مري څوک به جوړېږي پکې ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نه شي هسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده د تقدیر کرښې په تدبیر څوک رانولی نه شي یاره څه ښکلې سوچ دی وکړو قابل انسان یو ځان یې په ملا باندې دوه درې کرته وټکو خدای درله څومره تیز مازغه درکړي یو کم بخت داسې چټي دي د وړو په مور باندې وخوړل نو که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وي 14 پیرې خو به سپوږمۍ ته اوس پخوا تللی وو د ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې څه لږ ټک پک کار به یې خلکو کې کوو راتله به د چا نزله به بهېدلې د چا بنده به وه مضبوطول او سستول یې د سپېمو بریکونه ورله یو کس راغی ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي دواړه پخې دي که یو ټوپ دې راله راکړه چېرته د وې زه پوه شوم د ټوپ په ځای ایل پې ورکړه وي چې وده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کوي هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې سهار چې پاڅېدو نو شونډې یې بیا نه بیلېږي نه یې خبرې شوې کوي نه یې خوراک کوي شو حیران حیران به یې کتل داسې ګونګ سونګ ناست و که د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوی دی بس ګنډلې شونډې ناست و لکه نه چې اوري هغوی صلاح وکړه سړي باندې جوړباد عالم دی هغه د بر کلي ملا یې ورله زر راوستو چې د پیریانو ملا دغه اندازه ولیده وی او بلکل اثرات پې د پیریانو شته چې سپېمې ورله د اور په پاتې وسېدلې هغه سمدست بس د ملا ګریوان ته لاس واچولو ملا ویله ډېر سرکش حرامیان پیریان دي سړی کلک ونیسئ او په کټ کې مضبوط وکړو ملا ویله ډېر سرکش حرامیان پیریان دي سړی کلک ونیسئ په کټ کې مضبوط وتړئ یو څو څپېړې د مخ نه ترې چوتې کړلې چې څو کسان یې صفا صفا خبره کوي بیا یو څو کوترې نور هم ترې نه پاسولې وي د دې غریب نه تاسو څه غواړئ او بیا به راځئ نو ملا چې ستړی شو مشین یې د څپېړو بند کړو په ده چې کم پیریان راغلي چاړهګان دي د تعویزونو نه یې غاړه ورته ډکه کړله وي که د سبا پرې لاړله نو سېزمه به یې سهار د کور خلکو به سیده هسپتال ته یوړو ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه بیلېدې چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې پرانستلې هغه د هیلپي او د پیریانو راز یې ټول ښکاره ډاکټر یې شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل ملا ښه پوس کړو خو انګاره دا ګناه د چا وه ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو